الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې زموږ په علاقه کې یا بعضې نورو علاقو کې بعضې زنانه پر نوکانو باندې رنګونه لګوي. آیا د دغه رنګو سره غسل صحیح دی که نه؟ او داسې شیان که اودس وکړي اودس ورسره صحیح کیږي او که نه؟ محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې داسې رنګونه چې پر نوکانو باندې ولګېږي چې د هغو په وجه باندې هغه نوکانو ته اوبه نه رسیږي، نو بالکل د دوی د اودس نه دی صحیح او نه غسل صحیح دی. هغه که د جنابت غسل وي او که نور سنت غسلونه وي یو هم صحیح نه دی. فتاوای شامی جلد اول صفحه 143، مراقي الفلاح جلد اول صفحه 55 او خیر الفتاوا جلد دویم صفحه 49. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.